من د مجاهدینو لوی کاروان لرو زمونږ د عقیدې یو معشوم د نابغه په مسلک روان است. تاسې فکر مه کوه چې په دنیا کې یو نابغه موجود و، هغه د دنیا نه لاړو. مفتي نعمان موجود و، هغه د دنیا نه لاړو. اوس زمونږ د هغوی غونته سلګونه او زرګونه خلق څه تیار او څه د تیارېدلو میدان ته راروان. او وخت باندې مخکینی علما اتقیا او اصفیا د دنیا نه رحلت کوي، رست دنیا ته موږ ته قیادت ته خلق پکار دي. د دې لپاره زموږ مدارس او خانقاګانې مصروف عمل دي. شکر الله سعیهم، الحمدلله په کثرت سره مدارس زموږ دستاربندیانې لري، ډېر په کثرت سره زموږ خانقاګانې خلفا لري. موږ میدان د تزکیې او د تصفیې کې، په میدان د علم ظاهر کې، په میدان د حفظ و تلاوت و قراءت و تجوید کې الحمدلله په زرها و فاضلین لرو. صرف یو خبره هغه دا چې دا عظیم خدمت د چا په هکله چې زموږ عقیده سالمه ده. که څوک شهید نابغه د دې لارې یو قائد او رهبر ګڼي، هغه څوک چې نن دلته راټول دي دا په دې ویاړ نه دي راټول چې څه خلک د حفظ د مدرسې نه فارغېږي. دا یو قسم ته په ضمن د دې خبرې کې ده چې زموږ احترام ته قائل یو د شهید نابغه صاحب. شهید نابغه صاحب یو د ویاړ او د افتخار شخصیت و، لیکن نقطه کم ده هم زما او تا غونته انسان و، هغه هم دا ما او تا غونته په دغه قرآن ایمان لرلو، په همدغه اسلام باندې هغه مزینو. لیکن دا کم قرآن چې نن حافظ صاحب تا تلاوت کړی او تا یاد کړی دی، هغه د دې قرآني آیاتو مصداق ګرځېدلی و. هغه عالم و چې وارثو او د وراثت نښې په هغې کې جوتې او ښکاره وي. اظهر من الشمس وه چې انما یخشى الله من عباده العلماء. نښه د خشیت چې په اقشعرار د بدن باندې چې تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله. هغه نښې چې د علماء وارثینو په قرآن کې ذکر شوي دي د اصدق صورت باندې مصداق. که چېرته موږ غواړو چې مشن د نابغه صاحب د مخکې لاړ شي، که موږ غواړو چې د نابغه نه وروستو د بیا زرګونه نابغه جوړه شي، که موږ غواړو چې د دې اسلام دفاع دپاره دې موږ مدافعین ولرو، د دې د غوښتلو دپاره دې موږ داعیان ولرو، که موږ چېرته غواړو چې د حضرت سیدنا مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه د لوی نسبت ته خدمت وکړو، دا قرآن زمونږ د عمل ځای دی، دا قرآن زمونږ منهج دی، په دې به موږ راټولېږو. که په دې باندې عمل وي نو بیا به د زمونږ آینده قشر او آینده خلکو دپاره په زرګونو نابغه نور وزرل شي. داسې مه وایه چې بایزید بود رفت هر که در وسطش چنان شد بایزیدی دیگر است. داسې فکر مه کوه چې په دنیا کې یو نابغه موجود و، هغه د دنیا نه لاړو. مفتي نعمان موجود و، هغه د دنیا نه لاړو. اوس زموږ د هغوی غونته سلګونه او زرګونه خلق څه تیار او څه د تیارېدلو میدان ته راروان دي. متوجه به یو دې خبرې دپاره چې څه خلق خدای خاص کی. الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب. خدای پاک څه خلق خاص کوي، د هغوی د قرآن د آیاتو مصداق ګرځي. تاسو نابغه صاحب کتلی، تاسو مفتی صاحب نعمان کتلی دی، تاسو زمونږ د اهل سنت والجماعت دا مدافعین کتلی، موجوده مدافعین، زمونږ شهدا، زمونږ موجوده داعین د اهل سنت والجماعت د عقیدې دپاره او مدافعین د اهل سنت والجماعت د عقیدې. تاسو کتلی چې دا مصداق ته لا یخاف لومة لائم دي، دوی د هیڅ ملامت کننده
د ملامتۍ پروا نه کوي. هر قلب عقور چې په دې عقیدې باندې د ضلالت او د ګمراهۍ په صورت باندې حمله کړې ده، دوی لکه بنیان مرصوص یا سیف من سیوف الله راوتلي د هغوی مقابله کړې. تکبیر تکبیر تکبیر. مخالفین د طریقې عالیه نقشبندیه، یا مخالفین د تصوف او د احسان، یا مخالفین د حالاتو د صوفیه د واوري چې ستاسو سربراهان حرقوس، ستاسو سربراهان ذوالخویسره، ستاسو مشران ابن تیمیه، ستاسو اصول محمد بن عبد الوهاب النجدي، یا ستاسو اصول ابو الاعلى مودودي، یا غلام محمد قادیانی، هر ضال مدل چې راوتلی دی اهل سنت والجماعت او صوفیه کرامو د هغوی مقابله وردانوار کړې ده. تکبیر تکبیر تکبیر. پس یاد ولره چې کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیره. منګه د شهیدانو یو لوی کاروان لرو، منګ د مجاهدینو یو لوی کاروان لرو. زمنګ د عقیدې یو معشوم د نابغه په مسلک روان دی. زمنګ د عقیدې یو الک، یو طالب، یو مشر دی. د که مې سر له تنې غوڅ کړي نه ویرېږم، که مې سر له تنې غوڅ کړي نه ویرېږم، ما لا وخته په اسلام ورکړی سر ده. نعرې تکبیر نعرې تکبیر. محترم سامعین، یاد ولره چې نابعه داعی د دین اسلام دی، داعی و لارې د جنت ته دی، یو لوی مدافع د عقیدې د اهل سنت والجماعت دی، د قرآني آیاتو مصداق ګرځېدلی و دی. خلق وحدت ته راغوښتل، ته باید د هغې په نقش قدم لاړ شي، خلق د تفرقه بازۍ نه وساتي. ته باید مدافع د عقیدې د اهل سنت والجماعت، ته باید مدافع د اهل اسلام وي، ته باید د صحابه کرامو مدافع وګرځې، ته باید د عصمت او د عزت د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مدافع وګرځې. اے طالبه، اے عوامه، اے مخلصه، اے متوسله د نابغه، اے هغه څوکه چې تا د هغې د تقاریرو او د تحاریرو نه فایده اوچته کړې ده، ستا عقیدت موجود دی. مردانوار راپاڅېږه، لاره د جهاد اختیار کا، په خپله ژبه جهاد وکړه، په خپله توره جهاد وکړه، په خپل کړو وړو او په اوسوی باندې جهاد وکړه. راشه د نابغه مشن مخکې بوځه. هغه نابغه چې د دې عقیدې لپاره مردانوار اوچت شلو، هغه جرأتناک اواز، هغه د زمري غوندې اواز، هغه یو وتلې توره چې د عقیدې د اهل سنت والجماعت د دفاع لپاره اوچت شو. ته باید حقیقي وارث وګرځېږي. لیکن د دې وراثت دپاره د علم ضرورت دی، د دې وراثت دپاره د تقوا ضرورت دی، د دې وراثت دپاره تاته د تزکیې او د تصفیې ضرورت دی. یاد وساته، نن چې چاته عقیده لري، نن چې چاته ته په عقیدت قائلې، دا هر څه هغې د مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه د سینې نه حاصل کړي دي. متوجه اوسه دې خبرې ته چې نعمان فضلي ځان ته فضلي په دې وجه ویل چې علم مې حاصل کړی نه دی، په فضل د خدای پاک ماته میلاو شوی دی. او یاد وساته په دې خبرې باندې، متوجه اوسه دې خبرې ته چې نابغه څه خلک، دا خلک ټول نابغه صاحب پېژني. زما او د هغې لږ د واشنګټن نه انډیوالي تېره شوې. د میلاد شریف په محفل کې مې راپاڅولو، شوق مې دا و چې زه په خپله پاڅېږم، د ده نوم زه واخلم. نو چې زه پاڅېدم ده ماته ویل چې خیر دی، ته خو مې ملګری، زما سره صفات مه وایه. مال نه، زما په ذهن کې یو صفت دی، زه یې وایم، که ته پې خفه شم راته ووایه، که ته خوشحاله شم ووایه. زه چې پاڅېدم ما ویل زه اوس بیان ته هغه څوک راغواړم څوک چې د مبارک صاحب د دعاو مصداق دی. د وژړل ما تل والله همدغه یو صفت ماته بس دی. یاد وساته
چې نابغه نه نابغه جوړ شوی دی د مبارک صاحب په نظر باندې جوړ شوی نعمان فضلي که نعمان فضلي و مجاهدو د مبارک صاحب په نظر باندې شوی دی نن دغه مدافعین د اهل سنت والجماعت چې څوک د سلسله عالیه نقشبندیه صیفیه سره تعلق لري دا خلک د مبارک صاحب په دعاګانو باندې رنګ شوي دي دا خلک اهل د تصوف دي دا خلک د عقیدې د اهل سنت والجماعت دي یا نور دلته مشایخ چې د نورو طرقو سره دي یا که د طرقو نه بغیر خو لیکن مدافعین د اهل سنت والجماعت دي یاد وساته چې دا خلک ټول اهل د عرفان دي دا اهل د تصوف دي که کله ته د عمل میدان ته راوځي نو تا ته به د تزکیې او د تصفیې ضرورت وي ته به د نبي علیه الصلاة والسلام د هغه لوی وراثت دپاره چاته چې نابغه مشن چلولی دی چا چې د نابغه شي دپاره چې نابغه خپل ژوند ورکړی دی دا یاد وساته چې هغه لاره د یزکیکم ده د یعلمکم الکتاب ده او د حکمت لاره ده دا درې واړه لارې به راخلي ستا د تزکیې او د تصفیې لاره به په تصوف باندې روانې ستا د تعلیم د کتاب الله لاره به په مدرسې باندې روانې او ته به د قائدینو په توجه باندې او د هغوی په تربیه باندې په هغه لوی مرتبې د حکمت باندې قائمیږي بیا به ته د نابغه مشن مخکې بوځې بیا به ته د نابغه کړه لاره په مخ باندې بوځې بیا به ته د اهل سنت والجماعت د عقیدې مدافع ګرځېږي بیا به ته د الله رب العزت د دې لوی دین د اعلاء کلمت الله دپاره مردانه وار پاسېږي ته به طالب العلم یې ته به مجاهد یې ته به قائد یې ته به صوفي یې ته به مشر یې ته به قیادت د دې علماو هم کې ته به قیادت د طلباو هم کې ته به قیادت د ملک هم کې دا هر څه په هغه وخت کې دي چې ته به په حقیقت د وراثت باندې مشرف وي چې هغه به تزکیه تصفیه وي چې هغه به تعلیم د کتاب الله وي او هغه به حکمت وي که چېرته پکې جامع شول تاسو به دا مشن په مخ باندې بوتل شي پس یاد وساتئ چې زموږ د جلسې لوی اړخ هغه خپل عقیدت دی چې موږ یې نابغه صاحب سره لرو دا زموږ یو عقیدت دی یو احترام دی چې موږ یې لرو او دا احترام صرف او صرف په دې باندې چې هغه زموږ په دین او په اسلام او په شریعت کې یو لوی سړی و بس دا د هغې شرافت دی نور هغې څه د دنیا لوی خبر ترتیب نه لرلو هغې په دنیا کې څه لوی منصب نه لرلو دا منصب صرف هغې ته د دین په وجه باندې حاصل شوی زه او ته که چېرته دا منصب غواړو او یا زه او ته عزت او احترام د دنیا او د آخرت غواړو هغه په دین کې دی راشه په دین غیرت وکړه خدای به په تا باندې غیرت وکړي نابغه په دین غیرت کړی دی خدای په هغه غیرت کړی دی که تا په دین غیرت وکړو خدای به در باندې غیرت وکړي من کان لله کان الله له څوک چې د خدای شول خدای د هغې دی هغوی ځان خدای ته ورکړلو خدای د هغوی هر څه د دنیا او د آخرت برابر کړه الله رب العزت دی موږ په منصب د وراثت باندې فائز وګرځوي رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي تر څو لاره د نابغه لاره د نعمان شهید بالعموم او بالخصوص لاره د مبارک صاحب رحمة الله تعالى عليه تعقیب وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه ونور عرشه